سوله تازه او د نن ورځې وروستي خبرونه. ښه راغلاست لیدونکو، دې ویډیو ته هیله ده چې دا ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. لومړی خبر. د ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې په کابل ښار کې د څه باندې 100 میلیونه ډالرو په ارزښت به عصري امنیتي کامرې لګول کیږي. امرالله صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې نړیوالو متحدینو په دې برخه کې د مرستې ژمنه کړې او د دې کار هدف دا دی چې تر څو په ښار کې د امنیتي کامرو په نصبولو سره د ترهګرو فعالیتونه تر جدي څارنې لاندې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې تر بل هر وخت زیات د مقناطیسي ماینونو چاودنې او هدفي وژنې زیاتې شوي چې د کابل ښاریانو اندېښنې یې زیاتې کړي دي. دوهم خبر. ازبکستان پر افغانستان خپل وارداتي برېښنا قطع کړې ده. برېښنا شرکت وايي د ازبکستان برېښنا د تولید په یوه دستګاه کې د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله افغانستان ته د نوموړي هیواد وارداتي برېښنا پرې شوې ده. برېښنا شرکت وايي د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي ډلې له ازبکستان سره په اړیکه کې دي او هڅې روانې دي چې تر څو رامنځته شوې ستونزه هر څومره ژر حل شي. برېښنا شرکت وايي اوس مهال د برېښنا شبکه یوازې له کورنیو سرچینو څخه تامین کیږي. دریم خبر. طالبان وايي د ستونزو د حل لپاره مذاکره او تفاهم ښه وسیله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتروایان د قطر او سعودي عربستان د هیوادونو ترمنځ له جوړجاړي هرکلی کړی او وايي دوی باور لري چې د ټولو ستونزو د هوارۍ لپاره مذاکره او تفاهم یوه ښه وسیله ده. هغه وايي ټول هیوادونه باید اختلافات د خبرو او تفاهم له لارې حل کړي. څلورم خبر. د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ سیالیو تازه درجه بندي اعلان کړه چې افغان لوبډله په 9م مقام کې راغلې ده. پنځم خبر. اروپایي ټولنه وایي که طالبان په رښتیا سوله غواړي نو اوربندي وکړي. افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازي مرستیال ارناوت پاولوس یو ځل بیا په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. پاولوس ویلي دي د سولې له خبرو سره هممهاله هدفي بریدونه، تاوتریخوالی او جګړې تیزوالی د منلو وړ نه دی. شپږم خبر. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي چې د وروستیو کې د پاکستان حکومت بیکاره سیاست دا هیواد له سیاسي انزوا سربیره له اقتصادي بحران سره مخ کړي چې ورځ تر بلې حالات مخ په خرابېدو دی. او وروستی خبر هم دا چې ولسي جرګې د دولتي مامورینو د معاشونو لوړولو یوه طرحه تصویب کړې ده. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د سرتیرو، معلمینو او اجرایانو معاشونه باید لوړ شي او پر ځای د ځینو لوړو معاشونو په کچه کې کموالی راشي. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني بیا وویل چې تر هغه به ولسي جرګه په ژمنیو رخصتیو ولاړه نشي چې د مامورینو د معاشونو لوړولو طرحه عملي شوې نه وي او د راتلونکي کال په بودیجه کې ځای نه وي ورکړ شوی. ډیره مننه درنو لیدونکو چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د دې څو لنډو تازه خبرونو په اړه تاسو نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ. زموږ یوټیوب چینل هم د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.